بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثم قاطع الرحم. عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. دا وشتم باب د امام بخاري رحمه الله فخبل کتاب کی لګولې دي شپږ سلوختم لمبر حدیث فدی باب کی ذکر کوي. جبير بن مطعم رضی الله عنه فرمایي چې دا مع جلیل القدر صحابي دی. د یوم الفتح په ورځ باندې د مکې د فتح په ورځ باندې اسلام راوړی او تقریبا 950 هجری کال کې به وفات شوی مو. جلیل القدر لوی صحابي ډیر فضائل له مشته دی. دا وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما واوریدل چې فرمایلی: لا يدخل الجنه قاطع رحم. جنت نشي داخليدل هر هغه څوک چې هغه صله رحمي کټ کوي. نو حدیث کې به د صله رحمي کټ کوونکي او د خپلولۍ کټ کوونکي او نفالونکي سزا ذکر وي چې جنت نشي داخليدل. عزتمندو تاسو سوچ کوئ دا څومره بېخیري ده. سړی به سوچ وکړي جنت نه محرومه، همدغه رنګې رزق کې د فراخي نه راځي، همدغه رنګې عمر کې د فراخي نه راځي، الله د نبي کې ناراضه، اعمال دی هر ورځ هر جمعې په شپه باندې الله ته خیږي نه قبلېږي. دا ټول په سبب د دې چې خپل ولي دی نه ده پاللې او په دې کې ما ته به کې کلکې چې لکه څنګه وپالم پلانکي ما سره دا کړي دي، هغه زما تربور دی، هغه دا کړي دي، هغه دا کړي او بس ته وله نه ټیټې او ته بخنه نه کې معافي نه کې دستا جنت ته خیال نشته دی. جنت کې ستا سوچ نه راغلی چې ته به د جنت تمه نه لري، د الله د رحم تمه نه لري، زړه دې دونه کلک کړی دی. نو غرض دا دی چې دا څومره لویه ګناه ده. د جنت نه انسان نه محرومه کېږي د دې په وجه باندې، صلې رحمۍ نه پاللو په وجه باندې انسان د جنت نه محرومه کېږي. دې نه نوره بل بېخیري شته دی؟ نه نشته. بیا هم پکې زموږ معاشره داسې ډوبه ده چې تفوس وکړي یقین فرب وکړي داسې خلک شته دی خپلولانې دومره سختې وي چې اخترو کې د چا لور چې ورته ناستی نه ورپرېږدي، مړو ته نه ورپرېږدي، مړو ته پښتنو مړو ته خپله ننګور یا خپله ښځه نه ورپرېږدي. پلار به مړي، مور به مړی، ورور به مړي، نه ورپرېږدي. ولې؟ زما ورسره ورانه ده. سبحان الله. داسې رقم زړونه دي ګټې چې دي وسپنې به داسې زړونه حیا وکړي. وسپنې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې بعضې ګټې هغه د الله د خشیت نه اوبه ترې روانېږي، بعضې رارغړي. ډېر کله ته یو غر راورغړي کې ستاسو خیالي بغیر د سبب نه د الله د خشیت د یرې نه رارغړي. لیکن دا زړه دومره کلکي چې دې حد ته ورسېږي پلار یې مړ، لور نه ورپرېږدي، ننګور نه ورپرېږدي، ورور یې مړ، پلار یې بیمار، مور یې بیمار، ورور یې بیمار، تا ځان سره دا بنده کړي. دا ته انسان یې څه رقم زړه لري؟ آیا د آخرت تمه لري؟ د الله نه یریږي؟ دا قبر در په یاد دی؟ دا څه رقم انسانان شته دی په دې مخ د ځمکه باندې. نو غرض دا دی چې په دې حدیث کې دا دی چې جنت ته هغه انسان چې خپل ولي کټ کوي نه داخلېږي، الله دې نه داخلوي. نو ته څوک چې ته بیا ور داخل شي؟ کوه کنه حجونه کوه کنه، زکاتونه ورکوه کنه، منځونه کوه، نفلونه کوه، ذکرونه کوه، جهادونه کوه. چې دا مرض در پکې و صله رحمي دې کټ و خپلولي دې نه پالله خلا جنت نشي لیدلی. کوه نو جهادونه کوه، زکاتونه ورکوه. عزتمندو دا ډېره دا د استحباب خبره نه ده. اول سر کې امام بخاري رحمه الله دلته باب وجوب صلة الرحم داخلی و. ما ویلو چې امام بخاري یو ډېر فقیه انسان دی او موږ ته هغه خبرې زده کوي په دې کتاب کې چې موږ پې سیده کوي، آداب راښیي، اخلاق راښیي، جنت تم پې داخلوي. نو دا واجب او فرضي خبرې دي، دا مستحبي خبرې نه دي. مستحبو خبرو کې زه نه یم لګیا چې لکه دا کار دی وکړه ښه ده، که ودې نه کړو ښه نه ده. دا فضایل او دا دي نه واجبې خبرې، ضروري خبرې دي. غرض دا د عزتمندو چې دې خبرې ته ډېره توجه وکړي. تاسې نه چې بس په نورو اعمالو ځان تباه کړی او ځان بستړی کړی په جهادونو، په زکاتونو، په منځونو، په صدقو، په دا ټولو، لیکن په دې باب کې صفرې
نو 0 ضرب 0 دغسې تش ورځي. الله دې داسې حالت نه موږ او تاسو وساتي. بل حدیث په دې باب کې ذکر کوي. ابو هريره عنه فرمایي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ان الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یقینا صله رحمي چې دا یو شجنه ده من الرحمن. مخکې شجنې تعریف من کړی و چې دا لکه داسې یو د ونې دا نیلې چې وي داسې دې ته شجنه ویلی شي. شجنة الشجره داسې د رحمان ذات نه همدغسې دغ شوې ده. تقول دا وایي یا رب یا زما رب ما منې ظلم شوی دی، یا رب زه قطع شوی ما، ای رب ما منې دا شوي دي دا شوي دي دا شوي دي. هغه به ورته وایي ته نه خوشحالېږې په دې باندې زه قطع کوم من هغه څوک قطع کې چې تې قطع کړي او زه پیوسته کوم هغه څوک چې تې پیوسته کړي. حدیث کې به فایده یې چې صله رحمي خبرې هم کوي او شکایت کوي الله جل جلاله ته د هغه چا نه چې قطع کړي وي. حدیث کې هم دغه رنګې فایده وي چې صله رحمي قطع کول دا د نافرمانیانو کې حسابي، ځکه الله جل جلاله دا انسان قطع کوي د خپل رحم نه. همدغه رنګې حدیث کې دا فایده ده چې صله رحمي دا اغستل شوی ده د رحمان ذات د نوم نه. عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. سعيد بن سمعان فرمایي چې ما د ابو هريره هونه واورېدل هغه به پناه غوښتله د ماشومانو د مشرعینه چې الله ماشومان نه مشران کوه او همدغه رنګې د قمقلانو باندې مشران کوه. ځکه ولې دا به سبب د دې ګرځي چې مشکلات انسان ته وړي.